هم باران په ځمکه کېږي، سود په ځمکه کېږي، زیان په ځمکه کېږي، وخت مې شته په پردی ځمکه کړم رنځوریم، وخت مې شته په پردی ځمکه کړم رنځوریم، نختر کله د ملتان په ځمکه کېږي. دا و زاهد شناس صاحب چې ډېر خوندور شعرونه ترې موږ اورېدل، ستا یو نړۍ مننه. د مشاعرې بل شاعر ګران مشر ښاغلي لیاقت علي یاد صاحب له د چا تعلق چې د دیر سیمې سره دی، هغه له بلنه ورکوم ښاغلي لیاقت علي یاد صاحب له چې موږ په خپل کلام کې د درد په سړیکو کې مې ټوله زندګي تېره کړه، د درد په سړیکو کې د درد په سړیکو کې مې ټوله زندګي تېره کړه، ښه په سوکړه سوکړه موسم کې مې ځواني تېره کړه، او څوک چې د حال پوښتنه وکړي نو مسکي شو ورته، څوک چې د حال پوښتنه وکړي نو مسکي شو ورته، په زړه زخمونه خو په شونډو مو سیالي تېره کړه، او زمونږ د خوار ژوندون د خوارې ورځې څوک ملګري، زمونږ د خوار ژوندون د خوارې ورځې څوک ملګري، مونږ په تیارو د غریبۍ کې تنهایي تېره کړه. او ډېره مننه جي. او هر یو ماښام د خپل ارمان ګریوان شلېدلی ګنډو، هر یو ماښام د خپل ارمان ګریوان شلېدلی ګنډو، بېوسي تل موږ په برخه ځلي تېره کړه، او هر یو ارمان مو د زړګي په سر شو پاتې راته، موږ د ژوند هر لحظه په اسویلي تېره کړه، وایو چې شل بشي خو نولس ته شل کېږي کله، وایو چې شل بشي خو نولس ته شل کېږي کله، موږ هره ورځ هم په دې شمار د لیوني تېره کړه، وایو چې شل بشي خو نولس ته شل کېږي کله، موږ هره ورځ هم په دې شمار د لیوني تېره کړه. او زری زری ستړي ستومانه چې د کار راشو، زری زری ستړي ستومانه چې د کار راشو، په یوازې کټ کې مو ټول عمر ستوماني تېره کړه، او موږ د ګل نه څه خبر شو وږمې څه پېژنو، موږ د ګل نه څه خبر شو وږمې څه پېژنو، موږ په تشه خوله قیصه د پسرلي تېره کړه، او هېڅوک د غم اډو خلاص نه دي تا ته وایم، هېڅوک د غم اډو خلاص نه دي تا ته وایم، چا په خپل ژوند کې همه عمر خوشحالي تېره کړه، او موږ د ژوند د ناوې مخ ته یو په تمه تمه، یاده موږ هره خوشحالي د ژوند خیالي تېره کړه. ووایه څوک زما په څنګ ودرېدو، ووایه څوک زما په څنګ ودرېدو، زما شعور زما په ننګ ودرېدو، او وار دې د لیچو د بنګړو تېر شه، وار دې د لیچو د بنګړو تېر شه، زما خو زړه په دغه شلنګ ودرېدو. دا و ښاغلی لیاقت علي یاد صاحب چې ډېر خوندور او ډېر دردیدلي شعرونه ترې موږ اورېدل، ستا یو نړۍ مننه کور مو ده. مشاعرې بل شاعر ګران مشر محمد پیاز بنګس صاحب د چا تعلق چې د انګودې سیمې سره دی، هغه له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي. محمد پیاز بنګس صاحب. ډېره مننه صاحب، ملګري ترنم دغه کوي او ترنم خو ډېر ښه شعرونه ځای صاحب. جی ارشاد. د سر مې واخله دستار نه درکوم، نه درکوم، نه درکوم، دا سر مې واخله دستار نه درکوم، نه درکوم، نه درکوم، د خپلې خاورې اختیار نه درکوم، نه درکوم، نه درکوم، دستا چمن ګلان به ډېر ښکلي وي، دستا چمن ګلان به ډېر ښکلي وي، خو زه د خپل چمن خار نه درکوم، نه درکوم، نه درکوم، کته پې تاج او دا تخت دواړه راکړې، کته پې تاج او د تخت دواړه راکړې، زه د شلیدلي ګریوان تار نه درکوم، نه درکوم، نه درکوم،
दस्ता कानडंद तकलीद पलास की वा वा दस्तारांद कण तकलीद पलास की फयाज द अकल मुहार न दरकवम न दरकवम न दरकवम दा वजल दा जी जी ताची नवीनम नोयार चिष्मांस कडम ताची नवीनम नोयार चिष्मांस कडम कज्वंदयम ज्वंदुन सकड़म जहान सकड़म कज्वंदयम ज्वंदुन सकड़म जहान सकड़म चेन खलस्ता दमिन जरगुन कड़ो वाह चेन खलस्ता दमिन जरगुन कड़ो कमेस्तर गुबरान और बरान सकड़म कमेस्तर गुबरान और बरान सकड़म दाबी सबराजमिता पसी जड़ीगी दाबी सबराजमिता पसी जड़ीगी बेदस्ता का खोबान डेर दी खोबान सकड़म बेदस्ता का खोबान डेर दी खोबान सकड़म ताची नवेनम नयार चिश्मान सकड़म कज्वंदयम ज्वंदुन सकड़म जहान सकड़म शेर द खोक साहब चीज मादरंदर कवलेन शी चीज मादरंदर कवलेन शी प दुनिया का डरमान दी दरमान सकड़म प दुनिया का दरमान दी दरमान सकड़म चिदयारुद खातिर बिदार नकड़ो चे दयारुद खातिर बिदार नकड़ो चे दयारुद खातिर बिदार नकड़ो जबवाया आगा हो फिगान सकड़म जबवाया हगा हो फिगान सकड़म ताची नवीनम नयार चिश्मान सकड़म कज्वंदयम ज्वंदुन सकड़म जहान सकड़म दस्ता मौगंदे चयो गुल्प की नश्ता दस्ता मौगंदे चयो गुल्प की नश्ता जबवाया हागा आगा बोस्तान सकड़म जबवाया हागा बाग बोस्तान सकड़म चीज मा पहलता तरस नरजियारा चीज मा पहलता तरस नरजियारा जदनोर खल्क जार कुर्बान सकड़म जदनोर खल्क जार कुर्बान सकड़म ताची नवीनम नयार चिश्मान सकड़म कज्वंदयम ज्वंदुन सकड़म जहान सकड़म मा फयाज दजड़ताना को पुकारन शू मा फयाज दजड़ताना को पुकारन शू मा फयाज दजड़ताना को पुकारन शू जबह गस्तने स्तने मुजगान सकड़म जबह गस्तने स्तने मुजगान सकड़म ताची नवीनम नयार चिश्मान सकड़म कज्वंदयम ज्वंदुन सकड़म जहान सकड़म
مشاعرې بل شاعر خوږ او ګران مشر اختیار خان مومن د چا تعلق چې د مومند جنسای سره دی او د پاک پښتو ادبي کاروان ورته بابا وایي بلکې د کاروان بابا دی هغه له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي او د دې مشاعرې لپاره او د ځان لپاره او د شمشاد نړیوال ټلویزیون لپاره دا ډېره درنوي خبره ګڼم چې داسې ستر ستر مشران شاعران نن په دې مشاعره کې ګډون کوي. ما چې ولید دلبر ستا چشمان زړه مې ولګېد په تندر د اسمان هر صحت مې جوړوي قصور مې څه دی نه پوهېږم په ګناو د خپل ځان د دنیا د دولتونو بې پروا یم ته مې دین ته مې دنیا ته مې ایمان اوښکې درومې د چشمانو رنګ یې یوړو ستا د یاد غافل نه یم یو زمان عاشقه مې حدتونه غرسني کړه ځکه شي د لیونو په ما ګمان ستا غمونه مې سیله کې زیلی وکړې خړوبېږي مې د اوښکو په باران طبی د مال او سر مخکې څه د خدای جدا مه کله چا نه جانان رب د پاره یو پیرزو د وصال وکړه ګلزار بیا جوړ کړه د هجر په بیابان د ماشوم لکه چې یو خېټه مطلب وي عاشقه سي بې پروا په نور جهان د زړه کور مې یاره ستا په ښکلا ډک دی نه ځایږي بې ښایست د بل انسان که پې ستا د درد د سپیو لږه ماتېږي په قسم ترې زما غوښې شه قربان رب د پاره اشنا غم دې بیرته بوځه چې کوربه راته جوړ نه کړې د مهمان دا حکمت دې د کوم در سره پیدا کړه چې د ځان نه دې جدا کړو له خپل ځان زه اختیار به خپلې وینې صدقه کم که مې صبر شو دلبره ستا په شان تل د یار د غمه سوځم په نهران نه مې ځمکه پر یاد اخلي نه اسمان چې څوکړې زما د زړه باغونه وچکي چې څوکړې زما د زړه باغونه وچکي بیا پې څه که هره ورځ کېږي باران راز د عشق زه د خولې په دورشل بند کم راز د عشق زه د خولې په دورشن بل کم څرګندېږي حال د اوښکو د جریان ما اختیار به بې دستوره یار خپل کړی که دا نوم را پورې نه وی د افغان رحمان بابا وایي چې خاموشي که هر څو لویه مرتبه ده خاموشي که هر څو لویه مرتبه ده زه د یار سره په سوال او جواب خوښ یم دا و ښاغلی اختیار خان مومن صاحب چې ډېر درانه خواږه ډېر خوندور شعرونه ترې موږ اورېدل ستا یو نړۍ مننه کور مو ده تږی تږی یم چې نه یې جل مې اخلي چې دې وینم سعدالله جان برق وایي چې تږی تږی یم چې نه یې جل مې اخلي چې دې وینم اخیر سا به رانوځي په دې تنده لیونی کې چې دې خپل زړګي ته ګورم د یارانو په محفل کې چې دې خپل زړګي ته ګورم د یارانو په محفل کې لکه کور د چا کنډر وي په آباده آبادی کې دا زما خاوري ری ژوند دا زما خاوري ری ژوند پاکستان یا زمینه مینه دا زما خاوري ری ژوند پاکستان یا زمینه مینه لکه ګل وي چا ټومبلې په ریخي ریخي پګړی کې د سعدالله جان برق صاحب په دې خوږو شعرونو باندې د پاک پښتو ادبي کاروان دوحه قطر ګران صدر خپل ډیر خوږ او ګران مشر خوږ نصیب خوږ صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي خوږ نصیب خوږ صاحب ډیره مننه نظار صاحب زه خپل طرف نه او د خپل پاک پښتو ادبي کاروان له طرف نه نظار سبزي صاحب او د شمشاد ټي وي ټولو همکارانو ډیره زیاته مننه کوم او په دوه قطر کې ورته هرکلی وایم او هغه مینوال چې کوم دا پروګرام اوري هغو ته زما ډېرې نیکې پیرزوینې او زه یو خپل کتاب خوږ انتظار په نوم زه نظار صاحب ته ډالۍ کوم لکه څنګه رضا صاحب سواته چا هېڅ ونه وی او اسماعیل حساس صاحب خپل کتاب ګریوان هم ورته پیش کړو او زم خپل طرف نه نظار سبزي صاحب ته خپل خوږ انتظار یو کتاب ډالۍ کوم ډېره ډېره دا یو څو شعرونه نوی دوران شولو وختونه نور شو
نوې دوران شولو خیالونه نور شو تقاضې نوې شولې زړونه نور شو شعر د زه چې تر تا پورې در ورسېدم واه زه چې تر تا پورې در ورسېدم مرحلې نورې منزلونه نور شو لکه ضمیر آینا لاس کې درکړه لکه ضمیر آینا لاس کې درکړه چې ستا سرې باندې رنګونه نور شو ډېره مننه د نظریو او د اعصابو جنگ دی د نظریو د نظریو او د اعصابو جنگ دی د حرب او ضرب روایتونه نور شو ما ویل چې یاد نه بدي وباسم خو ما ویل چې یاد نه بدي وباسم خو یاره چې هیر مې کړي یادونه نور شو ډېر ښه دې پسې نظار صاحب مو د الله تعالی په عظمت کې څو کرښې تورې کړي دي او تاسو ته عرض دي چې مامور په کل صفات دی هغه ذات د الله ذات دی موجد د کائنات دی فنا نه لري حیات دی مدلل او مسبب دی د زمان او مکان رب دی ډېر ښه نباتات که حیوانات دی هوا نور که جمادات دی بحر و بر کې چې ذرات دی ستا د کل نه جزئیات دی که عیان دی که محجوب دی هر څه تا پرې منصوب دی واه ته شاهد ته مشهود ته حاضر ته موجود حد نشته لا محدود ته خالق او ته معبود لوی خاوند د قدرتونو شهنشاه د جهانونو دا ظلمات دی که جلوی دی انس و جن که ملائکی دی که شعور کی تخانی دی ستا د لوی ذات معجزی دی خو نصیب په عقل خام یم په تعریف کې د ناکام یم واه ډېره ډېر ښه ډېره مننه نظار صاحب ډېره مننه ډېر ښه وخت چې مې په کم اوس بوزي د مجبورۍ بزم وخت چې مې په کم اوس بوزي د مجبورۍ بزم زه خو د اوبو په سر خسڼه یم جانانه او خدای خبر د کمو مرحلو بلا تېرېږم خدای خبر د کمو مرحلو بلا تېرېږم دا خو لا د عشق مکتب کې چڼه یم جانانه او هغه چې په هر قدم یې ژوند سندره کړی هغه چې په هر قدم یې ژوند سندره کړی هغه تسکین اوس ژوندو کې مړه یم جانانه ډېر دا خوږ او ګران مشر خوږ نصیب خوږ صاحب صدر صاحب د پاک پښتو ادبي کاروان دوحه قدر صدر ډېر خوندور شعرونه ته موږ واورېدل ډېره مننه ستاسو ډېره مننه د مشاعرې اخیری شاعر خپل ډېر خوږ او ګران ملګري ادب شناس ادب دوسته په خپله ژبه په خپل وطن په خپله خاوره مین ښاغلي زاهد نریاب صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې نمانځي ښاغلی زاهد نریاب صاحب نظار صاحب ډېره مننه خو د خپل غزل او شعرونو نه مخکې زه د ملګرو دپاره او د شمشاد دپاره یو څو خبرې کول غواړم ستاسو په اجازې سره بالکل ملګرو که مونږ کلم چې کینو خاص کر مونږ مسافر ملګري نو زمونږ لاس کې ریموټ په ټي وي او سیټلایټ دنیا ده زمونږ د ټي وي په سکرین باندې یا زمونږ دغه کې په سوونو چینلې موجود دي خو مونږ پښتانه چې کله هم څه کتل غواړو د پښتو باره کې د پښتنو روایتونه کتل غواړو د پښتنو د ژوند هغه رویې کتل غواړو نو مونږ واقعي چې زمونږ لاس د شمشاد په بټنه ورځي زما دا خیال دی چې که په حاضر وخت کې کچا د پښتو روایت ژوندی ساتلی دی کچا د پښتو کلتور د پرمختګ دپاره یو هڅه کړې ده یو کوشش یې کړی دی کچا د پښتو د ادب د ترقۍ دپاره څه ګام پورته کړی دی نو هغه زه ګڼم چې صرف اور صرف شمشاد دی د
د پښتون چې کم تصویر د اغیارو په ښیښو مونږ ګورو شمشاد هغې ته هغه د پښتون هغه تصویر ښکاره که واقعي لکه څنګه چې پښتون دی او د پښتون چې کم خپل ژوند کې خپل ساده باده ژوند کې لکه څنګه چې ښکارېږي مونږ ګورو چې شمشاد په دې هڅه په دې کوشش کې لګیا دی چې د پښتو چې کومه طور طریقه ده هغه نورو دنیا ته وړاندې کړي او پس د دې نه زه یو څو خبرې د خپل تنظیم باره کې چې پاک پښتو ادبي کاروان دا یو څو وخته مخکې لکه سړی چې په جرګه کې خاموشه ناست دي نو کیدای شي څوک په ګمان وکړي چې سړی نه دی شته نه دی خو دا د سړي خاموشي د هغه مشر خاموشي کیدای شي چې هغه د درنوالي نښه وي کیدای شي چې هغه د درنوالي تقاضا وي نو دا د دې دا مطلب نه دی چې دا د هغه د وجود نفي وشي نن پاک پښتو ادبي کاروان یو ځل بیا دنیا ته وړاندې کیږي او پښتنو ته وړاندې کیږي زه راغلي ملګرو او په خصوصي توګه د ښاغلي نزار او یوسفزي صاحب ډېره مننه کوم چې دې زموږ دا کاروان دنیا ته وړاندې کړ او دې نه موږ د راتلونکي ورځو دپاره هم همدا توقع دا امید لرو چې دې به موږ ته همدغسې د مینې او د توجه راکړي موږ ته او ستاسو هم ډېره مننه چې نن تاسو کاروان په بلنه باندې تر دې تشریف راوړو زه به تاسو نه راتلونکي وخت کې هم دا تمه لرم چې انشاءالله همداسې بیا یو ځل مونږ په دې غله لګو ډېره مننه دي د ملګرو د ښیښو غزلو نه پس خو څه نشو پاتې چې زه څه ووایم نظار صاحب خو مختصر غوندې څو شعرونه به تاسو ته وړاندې کړم چې ستا جفا نه به وفا کله جوړېږي ستا جفا نه به وفا کله جوړېږي دغه ورانه به زما کله جوړېږي ستا جفا نه به وفا کله جوړېږي دغه ورانه به زما کله جوړېږي او نورې شګې په ما مه راوړه جنونه نورې شګې په ما مه راوړه جنونه کور د عقل په صحرا کله جوړېږي ډېر ښه ډېر ښه نورې شګې په ما مه راوړه جنونه کور د عقل په صحرا کله جوړېږي او چې پښتو سره پښتو نه کزاهده چې پښتو سره پښتو نه کزاهده د سرحد نه پښتونخوا کله جوړېږي او بل یو مختصر لنډو بهرو لکه چې تاسو اجازه دي یو روماني غوندې هغه دی چې دلبر ته نه رسېږي چې دلبر ته نه رسېږي زړه هي چرته نه رسېږي هغه آه خاورې ریشه هغه آه خاورې ریشه چې اثر ته نه رسېږي او که شبنم ډېر زورور شي که شبنم ډېر زورور شي مازدیګر ته نه رسېږي او میخانې د جهان واړه میخانې د جهان واړه ستا نظر ته نه رسېږي دا بیا وایه دا شعر دا بیا وایه میخانې د جهان واړه ستا نظر ته نه ډېر ښه رسېږي شعر دی ډېر ښه شعر دی او ډېر ښه ملنګي بیا رسه کړم ملنګي ملنګي بیا رسه کړم چې ستا ورته نه رسېږي ملنګي بیا رسه کړم چې ستا ورته نه رسېږي چې د داره څوک یریږي چې د داره څوک یریږي هغه درته نه رسېږي او بل شعر دی چې که سپوږمۍ ده او که ګل دی که سپوږمۍ ده او که ګل دی ستا بشر ته نه رسېږي نه رسېږي ډېر ښه او بې تهمته بې پیغوره بې تهمته بې پیغوره مینه سر ته نه رسېږي ډېر ښه بې پیغوره بې تهمته مینه سر ته نه رسېږي او آخري شعر دی چې پردی شیش محل زاهده پردی شیش محل زاهده خپل کندر ته نه رسېږي ډېر ښه ستاسو ډېره ډېره مننه خو شمشاد خدمات خو ډېر زیات دي او په هر حواله ډېر زیات دي خو د شمشاد په ثقافت د پښتو دپاره په ثقافت د حوالې سره د
ادب په حواله سره او د پښتون کلتور په حواله سره چې دې کم خدمات دي پاک پښتو ادبي کاروان د هغه خدماتو په اعتراف کې نن د خپل تنظیم اړخه دې ته یو ایوارډ ورکوي. ډیره مننه کوم د خپل طرفه د شمشاد نړیوال ټلویزیون لخوا د پاک پښتو ادبي کاروان ډیره مننه ستاسو د دې درناوي. د شمشاد ټلویزیون مینوالو دا وه زموږ د نننۍ ورځې خپرونه چې د دوحه قطر نه موږ تاسو ته وړاندې کړه. دې سره زموږ د نننۍ ورځې مشاعره سر ته ورسېده. په اخر کې یو ځلې زه بیا د پاک پښتو ادبي کاروان د ملګرو او د مشرانو د زړه له تل نه شکریه ادا کوم. دې سره د نه زه اجازت غواړم په لوی او مهربانه خدای مسمارم. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.